بسم الله الرحمن الرحیم. د مهربان او سپېڅلي څښتن تعالی په ښکلي نامه سلامونه، نیک هیلې، ګلونو خویندو ورونو، هیلهمند یم چې راته روغ و جوړ اوسئ. انشاءالله چې د اونۍ لومړۍ ورځ مو هم په خیر او په خوښۍ سره پیل کړې اوسي او همدارنګه ټوله اونۍ او ټول ژوند مو همداسې له برکتونو، نیکمرغیو، خوښیو څخه ډک اوسه. قدرمنو لیدونکو، تاسو هم چې د افغانستان له هرې ښکلې سیمې څخه زموږ د لمر ماښام خپرونې لیدونکي یاستئ، ښه راغلاست. هرکلی وایو تاسو ټولو ته په دې هیله یو چې تر راتلونکي 1 ساعته یعنې تر 2 بجو زموږ عملتیا وکړئ او هیلهمنده یم چې د خپرونې له بېلابېلو برخو څخه تاسو هم خوند واخلئ او درته ګټوره تمام سي. هغه هیوادوال مو هم چې د لمر تلویزیون یوټیوب چینل لر څخه زموږ خپرونه وینئ، تاسو هم سلامونه وړاندې کوو، مینه او درنښت وړاندې کوو. انشاءالله چې که د افغانستان څخه بهر یاستئ د خوښیو څخه ښې ورځې ولرئ او ډکې ورځې ولرئ. قدرمنو لیدونکو، نن په خپرونه کې ډېر قدرمن او درانه میلمانه دي راسره، په ډېرو ښو موضوعاتو ورسره بحث ولرو. ګټور موضوعات دي چې خبرې اترې پرې کوو. په پیل کې هم ټولنیزه برخه ده. قدرمنه میلمنه د پوهنتون استاد آغلې سیده فاطمه ایمان به راسره وي. په دې موضوع به ورسره خبرې وکړو چې که په یوه ټولنه کې د انسانیت پر خلاف کار کیږي یا عمل کیږي نو څومره ستونزې د ټولنې نورو وګړو ته رسیږي او څنګه کولی شو په یوه ټولنه کې یو ښه انساني او اسلامي قانون پلی کړو او ګټې به یې د ټولنې د وګړو لپاره څه اوسي. همدارنګه د روغتیا برخې ته مو هم په خپرونه کې ځای ورکړی دی. د غاښونو متخصص ډاکټر شاولي ابراهیمي صاحب به راسره وي او په دې موضوع به ورسره خبرې اترې وسي چې کله چې غاښ خرابیږي او بیا هغه ډکیږي، ولې وروسته له دې چې ډکیږي نو هغه بیرته یا خرابیږي یا هم بوی پیدا کوي او په ټوله کې د خولې په حفظ الصحه به ورسره اقبال صاحب بحث ولري. معلوماتي برخه هم لرو چې دا چې نن د میراث نړیواله ورځ ده نو د فرهنګي میراثونو په ارزښت به اقبال صاحب له تاسو سره خبرې وکړي او همدارنګه د خواله رسنیو په برخه کې مو پوښتنه د لمر پر فیسبوک پاڼه له تاسو سره شریکه کړې ده. تاسو هم لاړ شئ، کومنټونه وکړئ او ستاسو په سیمه کې ښایي زموږ ډېری هیوادوال په بېلابېلو سیمو کې ولایتونو کې میشت اوسي چې هلته حتما فرهنګي میراثونه هلته شته دي. د هغوی په هکله موږ ته معلومات راکړئ، ویې لیکئ چې اوس وضعیت په څه حالت کې ده. پوښتنه مو دا ده چې د تاریخي آثارو ساتنه څومره اړین کار ګڼل کیږي او د یوه هیواد لپاره څومره داسې ورنه په سمه توګه ساتنه او پالنه وسي نو ګټور تمامیږي. انشاءالله تاسو هم کومنټ وکړئ، ستاسو کومنټونه به ولولو. نو بل مې څه ویلې یا بله موضوع مې درته ویلې، بیا هم په کابل کې هوا د څو ورځې باراني ده. هیلهمند چې تاسو هم یو څه په امان کې اوسئ، ماشومان باندې ډېر زیات پام کوئ ځکه چې معلومه نه ده سهار کله چې د خوبه راویښیږي ښایي هم آسمان صاف اوسي، ولې کله چې ښوونځي ته لېږئ 1 ساعت 2 ساعته وروسته باران شروع کیږي. حتما یو اضافي جمپر ورسره ماشومان سره بکس کې کیږدئ تر څو خدای مه کړه ناروغان نه سي، ځکه یو څو ورځې موقتي دغسې ورښتونه به اوسي، بیا نو انشاءالله هوا په یو ډول ګرمه اوسي، بیا به نو ګرمي تجربه کوو. د خپلې خپرونې له مالي ملاتړ کوونکو څخه هم ځانګړې مننه لرم. تاسې هم په دغه ښکلي موسمونو کې او داسې هوا ورځ تر بلې د ګرمېدو په حالت کې دی د سپارکلر له بېلابېلو محصولات څخه خوند واخلئ، ګټه واخلئ او د خپل دسترخوانونه پرې رنګین کړئ. له هغې ډلې به هم له مکس اورنج چې نن یې نوشیجانکۍ به په ګډه سره زه به یې هم یادونه کړم، څېره یې نوې شوې او خوند یې هم تر پخوا ډېر شوی دی. مکس اورنج له نویو بوتلونو ډېرو ګاز سره تاسو ته هره شېبه 2 چنده تازهوالی او انرژي درکوي. د خپلې خوښې څښاک نوې تجربه نوشیجان مو شه. لاړ به سو پخلنځي ته چې شیرامان استاد څه چمتووالی نیولی دی، کوم خواړه پخوي زموږ قدرمنو میلمنو ته او څه ډول یې پخوي. شیرامان استاد سلامونه، وخت په خیر او ده هم هیوادوال ته کیسه وکړه چې تېرې جمعې ورځ څنګه تېره سوله او چیرې تللی وې. ډېره زیاته مننه سینې خورې. سلام تاسو ته، لیدونکو ته هم ډالۍ کوم. خدای دې وکړي چې ښې چارې ولرئ. نو نن لپاره یو میکسه سبزي تیاروو. جمعې ورځ معمولا یا چېرته میلمستیا سړی ځي نو یا به میلمانه راځي. موږ خپله میلمانه درلود سره سینې خورې او میلمانو سره مصروف وو. دا به ښیي چې همیشه وخت میلمهداره اوسو، میلمه ولرو، دا به ډېر ښیي. میوند چې ده بیا چې میلمه کله ورځي بیا زنګ ورته وایي درځو، وایي نه مه راځه موږ نږدې یو، موږ خپله در روان یو. زه دې اوس کیسه کوم چې خدای چې راته وشرمولې. سلام علیکم. نه ودرې، وعلیکم سلام. بیا پس سره خبرې کوو. یو ورځ مې زنګ ور ووهمه شیر احمد لالا چېرته یې؟ دغه ده. نو ډېر په منظم ډېر په هغه باندې ډېر په احترام باندې اقبال صاحب شفاخانه کې یم.
ماله خدای دې خیر کړي یو مریض ده چې خدای سړی شرموي که نه چې یو دم هلته کوم همسایه ګرګ درلوده که خپل ګرګ یې و چې هغه غبغب کړه چې غبغب کړه د خپله په خندا شو چې زه اوس خو ګیر راغلم چیرې ماله زه هم در نږدې یم ماله درځم بیا ولې رانغلې ولا دا ډیالوګونه مې څه ونه چسپېدل که څه ما وله ما دا خو سپین ږیری شوی نو سن د سال چې دی زیات شي بیا سړی خبره هم ته سړي نه ځي نو مشکلات را پیدا کېږي نو ته فکر وکړه زما چې یادېږي زه د اتم صنف کې مکتب ته تلم چې ته پرزنټر یې په ټلویزیونو کې دي نو غږونه د په رسانو کې مونږ اورېدل تر ننه پورې نو ته خو سپین ږیری شوې نو داسې نه دی چې هر کله یعنې زه دا دپاره دا خبرې کوم چې ته روحیه واخلې قوي پاتې شي داسې ځان مه کم توانه مه احساسوه میوند جانه خیر دی د له خوا نه زه بښنه غواړم قدرمنو هېوادوالو ولې چې دپاره څه اشتباه مې وکړله نه نږدې ما یو خبره کړې وه چې زه دونه کوي م چې ته یو چا سره ناست وې خپرونه به دې ثبتوله کباب به دې ورته پخاوه خیر بهرحال نن د څه ورته وایي د څه شی و میراث د میراث په هکله باندې غواړم چې یو څه ووایم تاسو ته خو زه وایم وخت کم دی دا خواړه به معرفي کړو هغه پس ته خیر اوسې خیر اوسې چې بچ دې کړم زه ووایه نو نن یو مکسه ترکاري جوړو لیدونکو ډېر ساده تیارېږي تور بانجان کدوګک نه تیارېږي ځینې کسان دي کله هېڅ وخت کدوګک بانجان نوم چې ورته واخلي وایي ما ولا مخکې ډوډۍ خوړلې ده زه نه خورم ولا دا کدوګک خو چټي م سړي ښه نه لګېږي ځه ته ځه چې بیخي کباب کې م پوخ کې څوک یې نه خوري نه خوري انشاءالله کدوګک 4 دانې او 4 دانې تور بانجان پکې کارول کېږي یو دانه پیاز چې څومره ښه تازه پیاز و ما همدې دپاره سپین نه کړو چې ما تصویر کې لږ زر ښه ښکاري چې همدارنګه وږه هم تازه وه داسې ونه وایي چې وخت نه دلشته اوس دا د سپینه کښې رومیان 4 دانې دلمه چکه یو دانه او چکه هم اړتیا قدر پکې کارول کېږي لومړی چې دی کدوګک او تور بانجان به لږ غوړی کې سره کېږي چمتو کېږي وروسته دغه نه په دې کړۍ کې به پیاز او رومیان به هلقه هلقه کوو دا به هم یو لږ زره تف به ورکوو سره کېږي نه بیا په آخر کې به تور بانجان لږ زره مساله سبزي مساله به ورسره اچوو تر څنګ یې زردچوبه او مالګه دې ته به دم ورکوو چمتو کېږي په آخر کې به چکې نه هم استفاده کوو چکې سره تاسو کولی شئ یو لږ زره سره مرچک یا تازه مرچ ورسره زیات کړئ دې نه خوند واخلئ چکه تاسو وڅکئ وګورئ چې ښه تازه وي یعنې تور شه نه وي نو بیا خوند یې لا ښه برابرېږي اماده کېږي ځینې کسان دي مستې ورته اخلي مستو نه چکه ډېره ښه ده او ورځو میوند جان ته چې ډېر خفه ده که دوی لیدلي خیر اوسې زه ولې خفه شم وروره ولې خو ځان دې دونه قواره کړو چې کدو تعریف کوه چې خلک یې وخوري یوازینی ترکاري چې زموږ او ستاسو دی ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پکې دغه کدو نو که خورو یې که نه یې خورو هغه مینه چې موږ او تاسو خپل ستر پیغمبر سره لرو دا موږ ته د ویاړ ځای ده چې د هغې د کوکې خواړه خو اته خوړی شو کور دې ودان خیر اوسې سلامت نام خدا څنګه ښه ښکاري زه یې لاړم چې دا به واخلو بله دا مې بېرته راګرځو ستاسو خدمت کې کور ودان درنو قدرمن لیدونکو یو ځل بیا هم تاسو ټول ته هرکلی وایم ښه راغلاست وایم انشاءالله چې وختونه مو نیکمرغه او ښه اوسه ټولنیزه برخه د ډېره قدرمنه میلمنه په خپرونه کې راسره ده په استودیو کې او په ډېره ښه موضوع باندې خبرې اترې کوو د پوهنتون استاده ښاغلې سیده فاطمه ایمان په دې موضوع سره خبرې کوو چې په ټولنه کې داسې مونږ وکړی سو انساني او اسلامي نظام پلي کړو څومره به د ټولنې لپاره ګټور اشخاص اوسو او که خدای مه کړه عملي نه کړو نو څومره زیانونه به هم موږ ته هم به د ټولنې نورو وګړو ته ورسیږي استاد محترم ښه راغلاست درته وایم وخت بخیر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ګران خورجان حسینه جان ډېر زیات مهرباني چې تاسو موږ ته دعوت ورکړه سلامت اوسئ بخیر اوسئ استاد محترم له قدرمن استاد سره ډېرې خبرې کوو ولې اول به زه د خپل خپرونې له مالي ملاتړ کوونکو څخه یوه ځانګړې مننه ولرم له هغې ډلې هم هیرو انرژي درنک
د هغې انرژي په څښلو سره خپل پټ ځواک وښایست او خپلو بشپړو وړتیاوو ته ورسېږئ. د ورځ په لړ کې که غواړئ چې د کسالت او خستګۍ احساس ونه لرئ، د بېخوبۍ احساس ونه لرئ، نو کولی شئ له هیرو انرژي څخه ګټه واخلئ او انرژي ترلاسه کړئ. لیدونکو تاسو به هم وایئ چې موږ ولې په لمر ماښام کې یو ناڅاپه دا موضوع انتخاب کړله چې په ټولنه کې په انساني او اسلامي نظام باندې ډېرې خبرې وکړو. زه فکر کوم اول موږ تاسو انسانان وو، بیا مسلمانان شوي یو. که چیرې یوازې په همدغه انسانیت باندې هم موږ بحث وکړو، زه فکر کوم ډېر غټې ستونزې به له منځه لاړې شي. دغه ویډیو تاسو په خواله رسنیو کې په دغه څو ورځو کې ډېره ولیدله، عکسونه یې هم ول، ویډیوګانې هم وې چې د کابل ښار د کابل د سیند تر غاړې پورې په یو پلاستیک کې یو نوی پیدا شوی ماشوم موندل شوی دی. یعنې هغه کسانو که نارینه دا کار کړی که ښځینه کړی، دغه پلاستیک یعنې دا ماشوم چې په پلاستیک کې د اوبو تر څنګ اچولی، په دې معنی چې یعنې مړ سي. ولې مونږ تاسو دا هیر کړي دي چې روح ورکوونکی او روح قبض کوونکی څوک دی، یعنې ژوند او مرګ د چا په لاس کې دی. یعنې مونږ د همدغه لپاره وغوښتل په همدې موضوع باندې بحث وکړو. لنډه تاسو دا ویډیو وګورئ، بېرته راګرځو. خدای څنګه اچولی دی؟ هغه کسان چې د ماشوم له نعمت څخه بې برخې دي، هغوی پوهېږي چې ماشوم یعنې څه، اولاد یعنې څه. ولی زه پوه نه شوم چې دغه ماشوم تر اوسه هم ګر چې ما ډېره پلټنه وکړه چې دا هلک دی که نجلۍ او دلیل به یې څه وي. ولې په دې خوشحاله یو. دا موضوع یوې خواته ده چې مثلا دا ماشوم هغې کورنۍ ته ورسپارل کېږي چې هغه 8 تر 9 کالو کېږي چې واده یې کړی دی او ماشوم یې نشته، یعنې ماشوم یې هم نه کېږي. یعنې د هغوی لپاره د الله پاک له خوا څخه یوه ډالۍ ده. مګر مهمه ده چې دا د یو چا اولاد به و، یو چا به نړۍ ته راوړی او بالاخره هماغه د زیږون په ورځ ده بالاخره داسې یو نیت کړی دی چې دا له منځه یوسي. استاد محترم رابسو په دې موضوع باندې څومره مهمه ده چې موږ تاسو اول کوښښ وکړو چې په ټولنه کې په خپل فردي ژوند کې او په ټولنیز ژوند کې انساني کرامات په نظر کې ونیسو. ډېر زیات مننه حسینه جان خورې. دا ډېر ژوره او مهمه موضوع ده چې تاسو وټاکله او پر دې کې موږ ګورو چې الله رب العزت موږ ته چې کرامت انساني بخلی دی. قرآن پاک کې فرمایلی دي ولقد کرمنا بني آدم. نو انسان ته یو لوړ مقام، عزت، کرامت او ښه یو ښه عالي درجه، عالي او غټه لوړ مقام ټاکلی دی. نو راځو چې څنګه چې موږ دا برنامه ولیدل، حقیقا دا ډېر زیات سخت دی او ډېر تکلیف آور و. نو په دې موږ وایو چې کله چې ټولنه کې عدالت کم کیږي، و الله رب العزت خپل عادل دی، و عدالت قرآن پاک کې هم الله رب العزت وایي چې تاسو باید عدالت وکړئ، یو بل سره عدالت وکړئ. کله چې ظلم زیاتیږي او دا ظلم چې کله زیاتیږي انسان ته بې اهمیته ښکاره کیږي. ظلم کوي خو نه پوهېږي چې ظلم کوم. و کله چې د انسان افکار او هغه مراتب اخوا کیږي، نو په دې کې فردي انسانیت او اخلاقی اخوا کیږي او د انسان اجتماعي صرف پیسه وي، پول، و انسان اجتماعي فقط څه وي چې قدرت وي. و کله چې انسان ته کوم تکلیف رسوي هغه پټوي او زور نه لري چې بل څوک ته خپل دا تکلیفونه ورسوي او دا ظلم پټیږي. دغسې جامعه کې همدا مشکلات راځي. نو بل دا ده چې کله چې جهل منتشر کیږي او د علم نه انسان محروم کیږي. علم هماغه شی ده چې الله رب العزت انسان ته چې کله سپاري، نو هغه کولی شي چې تمایز وکړي، فرق وکړي بین حق و باطل. دا پوهېږي چې دا حق کار دی، دا باطل کار دی. نو کله چې ته علم نه لرې، احساس نه لرې، نو خامخا به بېمهري به راځي، عاطفه به اخوا کیږي، ظلم به منتشر کیږي. نو څه چې د انسان زړه غواړي، ځکه چې احساس چې نه د انسان چې احساس نه، نو عطوفت او مهرباني به د کوم ځای راځي؟ جناب استاد، په دغه انساني کرامات کې که چیرې موږ مهربانۍ، رحم و ترحم ته راسو،
وایي که ته د ځمکې په مخلوقاتو باندې رحم وکړي. رحم وکړه تر څو د آسمانونو الله خالق رب. په تا باندې رحم وکړي. کله چې مونږ په نورو انسانانو باندې رحم نه کوو، ورسره مهربانه نه اوسو، نو څنګه داسې یو زړه باید ولرو، داسې یو ذهنیت باید ولرو چې پروردګار به په مونږ رحم وکړي؟ بالکل څومره مهمه ده چې حسینا باید جان همیشه خورې دا مهربانه خو اوسو. د شک خبره نه ده. مونږ خو تاسو اوس انسانان ویل، زمونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تنها چې انسان ویلی دی بلکې حیوان ته هم ویلی دی چې کله چې تاسو ذبحه کوئ نو یو ذبیحه بل ذبیحه په مخ کې ذبحه مه کوئ، او کله چې تاسو چاقو اخلي هغه ذبحه کوئ باید هغه تیز وي، او څه رقم باید تاسو ته رحم وکړئ حیواناتو باندې. دې څه موږ ډېر مثالونه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حیوانات سره څه رقم ترحم کول، پیشو سره، سپي سره، حتی چې صحابي کرام رضی الله عنه ابو هریره د هریره په نوم باندې مسما شوی دی، ولې چې هغه یو هری او د پیشو ماشوم سره مینه کول. بیا پرېږده چې انسانان سره انسان سره رقم ترحم ولري، مهرباني او عطوفت ولري. ته چې کله ځمکه کې د انسان مخلوق سره په اخلاقي ډول باندې د انسان یو اخلاق دی، اخلاقي ډول باندې ته ترحم کوي نو الله رب العزت تا باندې ترحم کوي. ته کله مهربان مشفق اوسېږي نو الله رب العزت مشفق دا انسان د انسان شخصیت دی کې ښکاره کېږي چې ته څومره خپل الله تعالی چې رؤوف رحیم دی انسان ته څه رقم انسانیت ورکوي چې باید هغه رؤوف رحیم و مهربان اوسي. بالکل. استاد محترم، لکه دغه ویډیو یو مثال و، لکه څو موده مخکې موږ او تاسو په همدې خپلو رسنیو کې خبرونو لارو څخه دغه راپورونه درلوده چې 20 کاله 18 کاله یو انسان په قید کې اوسي، یعنی یو هغه زندانونه دي چې هغه جرم یې کړی اوسي په قید کې اوسي، ول نه دا په یو کور کې په یو داسې ځای کې چې یوازې اکسیجن اخیستل کولی سي چې واخلي، نور نو یو ډېر چټل او خراب ځای، حتی ډوډۍ په سمه توګه نسي ورکول کېدلی. یعنی فکر وکړئ چې دا یو ژوندي مثالونه دي. موږ په خواله رسنیو کې ویډیوګانې ګورو چې غټ غټ خلک به اوسي، ماشوم نه به خیر وبه چې ماشوم نه ګیله نه ده، دوی اخلي پیشوګانې دي یا مثلا سپیان یا بل هر حیوان چې ده په ډېر بېرحمه توګه هغه وهي او ډېر افتخار کوي او خاندي. یا مثلا په دغه ټولنو کې چې د سپیانو جنګول، د مړزانو د مرغانو جنګول، په ټوله کې که راسو د چا څخه باید پیل وسي، د چا دنده ده چې باید نوي نسل ته مهرباني، ترحم، انسانیت ور وښیي. بشک اوس ګوره چې همدا ویډیو چې موږ اوس ولیدل ډېر زیات تکلیف آور و. الله رب العزت قرآن پاک کې فرمایي ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. ته چې یو بشر یو څوک زنده کوي هغې ته ګټه رسوي نو فکر وکړه چې ته یو نسل د ژوندی وکړو. همدغسې دا مشکلات چې موږ خپل په اقتصاد کې ګورو، په نړۍ کې ګورو، د دې خاص یو اولی باید موږ اساس وګورو. اساس د دا ده چې اقتصادي مشکل ستونزه وي د دې او غټه اغېزه همدا دی. او بل دا ده چې لوږه، ګوشنګي چې ورته وایي مونږ، چې لوږه چې ده دا انسان مجبوروي ډېر بدو کارونه ته. بدو کارونه څنګه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته یو حدیث شریف هم دی چې مونږ ته یو دعا ښکاره کړې ده چې مونږ د لوږې نه پرهیز، یعنې دعا غواړو چې خدای مونږ د لوږې نه وساتي، ځکه چې دا یو بد همسفر ده د انسان. نو دغسې چې مشکلات او غیر عدم ترحم په بنیاد راځي نو مونږ د رسول صلی الله علیه وسلم منهج ته ګورو چې هغه څه رقم و. رسول کریم صلی الله علیه وسلم حیوانات سره څه رقم ترحم کول. او قبل اسلام نه چې مونږ ګورو هغې ته چې کوم حیوان کوم غوښه کوم ځای په کارېده همغه به همغې نه بش کوله او خوړله. لیکن اسلام مونږ ته ډېر عطوفت ښکاره کوي، انسان ته هم حیوان ته هم. سلامت اوسئ، ډېره زیاته مننه، خیر اوسئ. لیدونکو دمه اخلو، بیرته راګرځو. بیا هم ښه راغلاست خوږو لیدونکو، ستړي مه شئ، پخیر راغلئ خپرونې ته. مونږ تل په لمر ماښام خپرونه کې هره ورځ د خواله رسنۍ له لارې له تاسو څخه یو پوښتنه پوښتو، چې مونږ غواړو چې تاسو له مونږ سره وصل شئ. خپل نظرونه مو کوم څه مو چې ذهن کې راځي تاسو کولی شئ چې له مونږ سره شریک کړئ. تاسو یو کومنټ کولی شئ چې د بل انسان هغه فکر او ذهن ته تغییر ورکړي. راځم مونږ نن پوښتې دي چې د میراث نړیواله ورځ ده، چې نن په نړیواله کچه باندې نن د میراث نړیواله ورځ ده. هغه میراث نه کوم میراث چې مونږ خپل حق غواړو،
قسم راځم نن د فرهنګي میراث څومره مهم ګڼل کیږي دا پوښتنه موږ له تاسو نه کړې ده چې موږ د هغه میراث په هکله باندې بحث کوو چې تاریخي ځایونه دي. زه غواړم وایم چې تاریخي اثارو ساتنه ډېره مهمه ده، ځکه فقط غواړم په څو نقطو باندې ختمه کړم. دا زموږ د کلتور او هویت استازیتوب کوي، پېژندل کیږو چې هویت موږ څوک وو، له کوم ځای راغلو، دلته څوک ول، د تېرو وختونو تاریخ او پیښې پرې زده کیږي. فقط دوه نقطې نورې دي چې راتلونکي نسلونو ته د پوهې او د عبرت سرچینه ګرځي. مثلا که موږ وایو چې موږ روسانو ته ماته ورکړې ده، نو وایي کومه ده، څه ثبوت لري؟ بیا به موږ ورته ویلی شو خیر ته راشه د کندهار نه یا تر کابله پورې یا کابل نه تر بل ولایته پورې پکتیا پورې وګوره چې څومره ټانګونه پراته دي. موږ وایو چې موږ امریکا ته ماته ورکړې ده، نو څه عبرت لرو لکه جلبات او کابل په لاره کې چې امریکایي ټانګونه پورته تړلي دي د عبرت لپاره، تر څو پورې چې تل د خلکو په یاد کې واوسي. د هېواد د سیاحت او اقتصاد په پرمختګ کې ډېره زیاته مرسته کوي. که تاسو فکر وکړئ چې هر کال په زورګونه هغه کسان راځي چې سیاحت لپاره هم راځي، ډېری دي چې بوتو بامیان پسې همدغه اوس ډېر زړه غواړي چې راشي وګرځي تر څو پورې چې له نږدې نه یې وګوري. همداراز مثلا ډېر تاریخي آثار په افغانستان کې شته، په غزني ولایت کې، په هرات کې منار جام، ډېر داسې څه شته چې نور نړیوال پسې هغه څه ورته هغه زړی پسې ریښې کېږي چې څه وخت پات شم او دغه څه له نږدې نه وګورم. بیا نو د میراث د ساتنه د همدغه لپاره ډېره زیاته مهمه ده، او تل به موږ هم خپله دا وجداني او ایماني او د وطن دوستۍ دنده ځان ته وبولو چې د خپل د میراث نه ښه ساتنه وکړو. هغه هېوادوال مو چې د میراثونو تر څنګ کورونه دي لکه بامیان بوت او ځینې نور ځایونه چې ولایتونو کې دي، باید هغو ته ډېره پاملرنه وکړي، او کوم څه چې نوي راکشف کېږي باید هر څه نه مخکې خپل دولت خبر کړو، هغه اطلاعات فراهم کوم نظامیان یا سرتیري چې هلته ټاکلي دي چې دونه ساتنه کوي، باید هغوی زر خبر کړو چې یو څه ګورو، یو غلط څه ګورو. ښه خیر، بهرحال راځم اسینې خورکۍ ته. اسینې خورې سلام، وخت مو بخیر. ډېره زیاته مننه کوم اقبال صاحب، سلامت اوسئ. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ. درنو قدرمنو لیدونکو، تاسو ټول ته هرکلی وایو، ښه راغلاست وایو. اقبال صاحب څومره ښو موارد ته اشاره وکړه، انشاءالله چې موږ او تاسو هر یو وکړی چې په دغه برخه کې خپله دنده ترسره کړو، او دا په موږ او تاسو باندې ملي وجیبه ده. رابسم د کومنټونو برخې ته، خواله رسنیو برخه ده، او ستاسو کومنټونه به ولولو. پوښتنه مو هم د همدغې نن ورځې د موضوع اړوند ټاکلې ده، نو انشاءالله چې تاسو هم ښه نظرونه له موږ سره شریک کړي اوسئ. د لمر پر فیسبوک پاڼه هره ورځ موږ له تاسو سره پوښتنه شریکوو. پوښتنه مو ده چې تاریخي آثارو خوندیتوب څومره مهم دی. وبګورو چې هېوادوال مو څه نظرونه شریک کړي. توکل خان قلمیار صاحب ویل دی چې دا زموږ د هویت، کلتور او تاریخ ژوندي نښې دي. مثلا د اسلام مبارک دین تاریخي آثار او همده خو د ځینو آثارو تخریب او بیا نه رغول په هېواد کې سړی جګرخونی کوي. رحمان الله ویل دی چې تاریخي آثار د یو هېواد د تاریخي مخینې او قدامت نورې نړۍ ته منعکس کوي، چې ساتنه یې د هېواد د تمدنونو ژوندي ساتل دي. ډېر عالي. محمد الله حقیار له خاک جبر څخه کمنټ کړی، وایي د تاریخي آثارو ساتنه د خپل هویت، کلتور او تاریخ ساتنه ده. که دا له منځه ولاړه شي، زموږ راتلونکی به له خپل تېر نه بېخبره پاتې شي. طلحه ویل دی چې د تاریخي آثارو خوندیتوب په اصل کې د یو هېواد د تاریخ ساتنه ده، تر څو راتلونکي نسلونو ته د خپلو تېر شویو اجدادو او نیکونو هویت او اصلیت ور په ډاګه کړو چې هغوی څه کړي او څه یې غوښتلي دي. ډېره مننه. همدارنګه نصیر احمد ویلي دی چې د تاریخي آثارو ساتنه ډېره مهمه ده. دا زموږ د تېر وخت پیژندلو کې مرسته کوي، د کلتور او هویت د ساتلو لپاره اړینه ده. راتلونکي نسلونه له دې څخه زده کړه کوي. برهان ویل دی سلام یې وړاندې کړی دی، وایي که چیرې موږ پوه شو او له ځان سره فکر وکړو، نو تاریخي آثارو خوندیتوب ډېر مهم دی چې هر افغانۍ پیدا کړي او خپل حکومت ته یې تسلیم کړي. دا به ښه خبره وي، ولې د افغانستان یو لوی تاریخ دی، او که چیرې حکومت مهرباني وکړي دغه ثابت آثار په افغانستان کې وایي ډېر غریب او بېوزله خلک شته چې هغوی دغه پخواني آثار په کلي یا بانډو کې پیدا کوي، او همداسې. محمد زبیر رسا هم کامنت کردن، مثال تشکر، سلام فرستادن به همه بیننده های عزیز و همکاران عزیز ما. گفتند که در جامعه که زندگی میکنیم باید کوشش کنیم فرهنگ و تاریخ آنها را بدانیم. در جامعه که زندگی میکنیم به تمام جوانان زندگی کردنشان بسیار ارزشمند است.
بخیر باشین. تشکر. خلیل الرحمن ویل دی چې د تاریخي آثارو خوندیتوب ډیر مهم دی ځکه چې دا زموږ د هویت، کلتور او تاریخ ژوندی ثبوت دی. کله مو چې خپل تاریخي ځایونو او آثارو ساتو نو په حقیقت کې خپل تیر ارزښتونه او دودونه راتلونکي نسلونو ته سپارو. ډیر عالی. صفی الله ویلي دي چې تاریخي آثار موږ ته د پخوانیو زمانونو په اړه معلومات راکوي. له دې لارې پوهیږو چې زموږ نیکونو څنګه ژوند کاوه، څه ډول کلتور او دودونه یې لرل او د وخت په تېرېدو سره څه بدلونونه راغلي دي. حاجي درمان ویل دي د تاریخي آثارو ساتنه د هیواد تاریخي قدامت په ډاګه کوي. ژوندون خوستی ویل دي تاریخي آثار زموږ د هیواد کلتور او هویت مهمه برخه ده، نو ضرور ده چې تاریخي آثارو ته هم دولت او هم د هیواد وګړي ښه پاملرنه وکړي. نظام الدین قلمیار ویل دي تاریخي آثار زموږ پخواني اتلانو نښې دي چې باید ښه ساتنه یې وکړو. روح الله شیرزوی سلام وړاندې کړی دی. وایي تاریخي آثارو ساتنه د هویت ساتنه، د راتلونکي نسل لپاره زده کړه، د علمي او تاریخي څېړنو لپاره ارزښت، ګرځندو یا سیاحت وده، ملي وړیا سبب او لنډه دا چې وایي د تاریخي آثارو ساتنه د تېرو، اوسني او راتلونکي نسلونو ترمنځ یو پل دی. ډېر عالي. نعمت الله آریان مومند او انکه همدرد خوستی، رحمان الله افغان او د دې ترڅنګ ذکر خان میاخیل او ابوذر مینناک، رنګ دنیا، مشتاق لیوال صافي او ټولو هیوادوالو چې کومنټونه کړي وو، نظرونه مو راسره شریک کړي وو، ډېره ډېره زیاته مننه کوم. سلامت اوسئ. داسې تاسو په دغسې ملي او هغه موضوعاتو له موږ سره خپل نظر شریکوئ، واقعا خوشحاله کېږو. دمه اخلو، بېرته راګرځو. قدرمنو هیوادوالو ښه راغلاست. ستړي مه شئ، پخیر راغلی. مخکې له دې چې خپلې موضوع ته لاړ شم، بحث پرې وکړم، زه به یوه نړۍ مننه وکړم د هغه چا نه چې زموږ خپرونه مالي سپانسر کړي. او که چېرته احساس د کسالیت او خستګۍ لرئ، تاسو کولی شئ چې هیرو انرژي نوشیجان کوئ. د هیرو انرژي په څښلو سره خپل پټ ځواک وښیاست او خپلو بشپړو اړتیاوو ته ورسېږئ. خو یو شی ده، اوس هوا یو څه راګرمېږي ستاسو ته، څومره ده چې یخ وي مه غورئ، خوند زیات وي. نوشیجان یې کوئ، نوشیجان وشه. کله ناکله موږ تاسو ورځو د غاښ د درد لپاره ډاکټر صاحب ته، ډاکټر صاحب وایي چې دا باید ډک شي، او چې کله ډک یې کوي بیا وایي درته نور نو خبره خلاصه ده. ډکوي یو څه موده بعد بیا ګورو چې هماغه ډک شوی غاښ مو بیا موږ په تکلیفوي، بیا موږ په عذابوي. یعنې بیا دې ته اړ کېږو چې بیا ډاکټر ته لاړ شو چې ډاکټر صاحب دغه غاښ دی چې تا ما ته ډک کړی دا یو څه بوی هم کوي او بل په عذاب هم دی، بیا یې ډکېدو ته اړ کېږو چې دې دلیل څه کیدای شي. آیا دا زموږ تېروتنه ده او که هغه ډاکټر صاحب چې څه ورته وایي ډکۍ د هغه تېروتنه ده؟ نن راسره په خپرونه کې ډاکټر صاحب شاه ولي ابراهیمي صاحب د غاښونو متخصص ته خپرونه کې ده. ډاکټر صاحب محترم ستړی مه شئ. اقبال صاحب مننه. زه هم په خپل ور سره خپل سلامونه او نیکې هیلې ګرانو لیدونکو ته وړاندې کوم. ولې د غاښونو د ډکېدو وروسته بیا بوی کوي ډاکټر صاحب؟ اقبال صاحب دې کې ډېر عوامل رول لري چې له هغې جملې څخه خپله ناروغان هم په دې کې ډېر مسؤل دي چې پاملرنه نه کوي. که یو څوک یو د ستوماتولوژۍ کتنځي او یا هم روغتون ته ورځي، ډاکټرانو څنګه ورځي، نو ډاکټران د دې معالجه او تداوي کوي. نن سبا له بده مرغه د ما دا هم هیله ده له مسؤلینو څخه، هغه ډاکټران چې رسمي فارغ شوي دي، جواز لري، دوی په دغه رشته کې تخصص او پوهه لري، هغو ته جواز ورکړي. او هغه کسان چې اصلا فارغ شوي نه دي او یا هم مسلکي نه دي، نن سبا ویني چې په هره کوڅه کې 3 4 5 د غاښو ډاکټران دي، نو د دغه مخه که ونیول شي ډېره ښه ده. ډېری ډاکټران اصلا په خپل مسلک کې مهارت او فن نه لري، او د دې په څنګ کې زموږ هیوادوال هم دغه خپلو غاښونو ته هېڅ پاملرنه توجه نه کوي. په ټوله نړۍ کې تاسو وګورئ په لومړي قدم کې دغه معالجه او تشخیص دا شیونه دومره نشته لکه پریونشن، مخنیوی، وقایه چې ده. لکن که په میاشت کې یا مثال په کال کې 2 وارې یا وارې د ستوماتولوژي روغتونونو ته زموږ هیوادوال ورشي، هغه خپل غاښونه چکاپ کړي، که کوم ځای کې کلکولاس یا منګ وي او یا هم کاریس وي او یا نور تخریبات ولري، خرابۍ ولري، کوم تومور او یا هم کومه هغه پکې وجود ولري، کوم فیسټول او کوم اپسي وجود ولري، نو د هغې درملنه به وشي او مخکې له مخکې به ډاکټر صاحبان ځینې لارې او چارې ورته وښیي چې په راتلونکي کې غاښونه خراب نه شي. خیر اوسئ. ډاکټر صاحب محترم، مخکې له دې چې بېرته د غاښ د خرابېدو د هغه په هکله راشو وغږېږو،
یو بل څه چې مونږ نوټ کړي وو ځینې هیوادوالو هم دا پوښتنه له مونږ نه کړې ده چې ډاکټر صاحبان مو چې راوغوښتل یو ځل به دا پوښتنه ترې پوښتئ. یوې میینخانې ته لاړ شو د غاښو ډاکټر هغه وایي چې زه درته په 800 غاښ ټکوم. بل ته ځو هغه وایي چې زه درته په 3.5 ډکوم. څومره توپیر ده په دوه کې؟ ولې 800 تر 3.5 پورې ده؟ بلې ټول یو سم مواد نه کارول کېږي چې ټول یو ریټ باید ولري. آیا د هغوی چې دا ځای لوکس کړی ده او ځانونه جوړ کړي په بخښنې سره دا سوال باید زه د وزارت هغه نه وکړم د روغتیا وزارت المسؤلینو له تاسو نه هم زه پوښتم چې دې کې د عمده دلیل څه ده؟ اقبال صاحب په ټوله کې خو دغه خپله د غاښونو ماتریال یا مواد دوی چینایي پاکستاني ترکی جرمني روسي او د دې په څنګ کې د نورو هیوادونو څخه راځي چې هر یو خپل کیفیت او خپل قیمت لري. او د دې په څنګ کې ځینې ډاکټران داسې مسلکي نه دي، عادي کارونه کوي چې هغه ښه مواد هم په ارزانه باید دلته باید دې ته توجه پاملرنه وشي چې هغه حفظ الصحه مراعات شي، مواد په ښه ځای کې ساتل شوي او ایکسپایر نه وي، تاریخ یې تېر شوی نه وي. او د دې په څنګ کې ځینې ډاکټران مسلکي ډاکټران دي چې تخصص او فن لري په دې رشته کې او خپل هغه کتنځای د کرایې او موقعیت هم په دې کې رول لري. نو په ټوله کې د ما هیله دا ده که چېرته هغه ښه مواد وکارول شي، ښه زړهسوی وشي هیوادوالو ته، نو دا ډېر ښه کار دی. او یو په دوه یو په درې باید هزینه له ناروغانو څخه وانخیستل شي. زه د دې طرفدار یم. او هغه یو څوک چې مثال غاښ په 300 700 800 ډکوي او بل په 3000 4000 ډکوي، نو دا واضح خبره ده چې طبعا په کارکرد کې او هم په فن او مسلک کې او د دې په څنګ کې په موادو کې توپیر او فرق شته. 10 برابره 15 برابره توپیر شته. اقبال صاحب تاسو ګورئ موضوعونه به تېر شو دا به پرېږدو، هغه د عامه روغتیا وزارت د عامه روغتیا وزارت کاشکې هغوی حاضر شي چې موږ ورسره دا بحث وکړو. په کراتو غوښتنه ترې وکړه، خو زه خیر انشاءالله داسې کس به راشي چې هغه بیا حاضر شي رسنیو ته او د خلکو مشکلات واوري. راځم بیا ډاکټر صاحب محترم هغه ته د غاښ په هکله باندې بېرته غاښ دا چې بوی کوي بیا ډکېدو ته اړتیا پیدا کوي، څومره د غاښ عمر کموي او دا فکر کوئ چې د موادو تاثیر ده که نه ټوله ملامتي تاسو په همدغه مریض باندې وراچوئ؟ چون مخکې داسې سم پرې ونه غږېده، اوس غواړم په همدغه مشخص په همدغه موضوع غږېږو. څه وکړي باید دا نفر چې غاښ خپل ډک کړی چې بیا په مشکل سره مخ نه شي؟ اقبال صاحب موږ ته په کتنځي کې او یا هم په روغتون کې داسې ناروغان راځي چې په ټول عمر کې خپل غاښونه نه دي مینځلي او یا هم خپل غاښونه چیک اپ کړي نه دي او یا هم ډاکټر ته نه دی تللی. د دې لپاره خو د اسلام مقدس دین او طبي لارښوونې موږ تاسو ته په ډېر واضح ډول باندې وجود لري چې باید په ورځ کې په لسهات ځلو مسواک ووهل شي. د پیغمبر صاحب حدیث وجود لري. د دې په څنګ کې طبابت هم حکم کوي چې په ورځ کې 2-3 وارې باید غاښونه ومینځي. که چېرته یو ناروغ چې د ده غاښ سوری شوی دی، کریوزي دی او یا هم تخریب شوی دی، که چېرته یو کتنځي ته ورځي، نو په هغه ځای کې ډاکټر صاحبان که دې ته غاښونه جوړوي، که چېرته یو متخصص او یا هم مسلکي ډاکټر وي، خو هغه ښه کار ورته کوي. او که چېرته هغه کسان دي چې فارغ هم نه دي، جواز هم نه لري، یو ځای کې شاګردي کړې ده، نن سبا له بده مرغه چې داسې ډاکټران ډېر دي چې د اصلي ډاکټرانو نوم بدوي، نو دغه کسان که چېرته د غاښ فیلنګ کوي، RCT کوي او د دې نه وروسته ورته کور او یا هم کراون یا پوښ جوړوي، که چېرته د مارجن د پوښ کوزنۍ قسمت او خپله د وورۍ او یا د جنجیوا ترمنځه اسپیس او یا مسافه وجود ولري، نو دلته په راتلونکي وخت کې بیا د غاښ اکسپوز کېږي، حساسیت درد پیدا کوي، د دې په څنګ کې هلیتوزیس او بد بوی پیدا کوي چې دلته فوډ انفیکشن یم، غذایي مواد توکي پکې بندېږي. نو بیا هم په ټوله کې ډاکټر هم باید ډېره جدي پاملرنه دې ته ولري او د دې په څنګ کې ناروغان مخکې چې خپل غاښونه مینځل، د دې نه وروسته هم حفظ الصحه ډېره مراعات ښه خبره ده. په دې اړه باندې بیا هم وغږېږو ډاکټر صاحب. ورته یوې لنډې دمې ته بېرته زه راګرځو خپرونې ته. قدرمن هیوادوالو ښه راغلاست. ځینې مرضونه دروني جهاز هضمي په طور کې چې ګروپ کې چې راځي یا هغه چوکاټ کې چې راځي، د زړه تکلیف و دا نور هم د غاښ د خرابېدو له وجې نه هغوی ته پیدا کېږي. ډېری ډاکټر صاحبان چې موږ دلته راغواړو وایي تر ټولو غټ لامل د کوم ځای نه چې دغه مرض سرچینه اخلي، هغه خراب شوی غاښ ته چې بیا موږ ورته
پام نه کوو. بهرحال مخکې له دې چې زه لاړ شم بېرته ډاکټر صاحب ته ورسره بحث وکړم، زه به یوه نړۍ مننه وکړم د هغه چا نه چې زموږ خپرونه یې مالي سپانسر کړې، چې هغه خپله سوپرکولا ده، نن را سره خپله سوپرکولا محصول ده. څېرې نوي شوی خوند هم تر پخوا ډېر شوی. سوپرکولا له نوو بوتلونو ډېرو ګازو سره تاسو ته هره شېبه 2 چنده تازهوالی او انرژي درکوي. د خپلې خوښې څښاک نوې تجربه سوپرکولا. تل نوشیجان کوي، نوشیجان مشه فامیلي او مجردی دواړه بوتلونه یې را سره تر څنګ کې دي. ښه ډاکټر صاحب محترم، که راشم د حل لارو ته چې دغه د غاښونو هغه کوم څه چې ډک شوي دي، آیا وری چې بیرته خرابېږي یا نور هغه مشکل په برس کې ده، په برس کولو کې ده، یا نه کوم بل لامل ده؟ اقبال صاحب هغه ډېری کسان چې د دوی وورۍ چې کله غاښونه مینځي خوله مینځي وورۍ وینې کېږي، نو دا جنجویټ او یا هم هغه التهاب د وورۍ ده، دا واضح خبره ده. د دې په څنګ کې ډاکټر صاحبان په دې پوهېږي که چېرته غاښونه انډر او یا هم اوور وي او یا ښه ارسټ شوي نه وي، ښه سیټ شوي نه وي، نو په ده که چېرته اساسي کار د غاښونو د ډکېدلو نه وي شوی د فیلنګ یې په دې وخت کې بیا مایکرولیکاژ پیدا کېږي چې یعنې یو سوری یو مجرا پیدا کېږي چې دا غذایي مواد له غاښ لاندې هغه داخلي پول په هم د جزر له لارې وورۍ ته ورځي، بیا دلته یو اپسې فیسټول جوړوي، یو مشکل جوړوي چې غاښونه لاندې نه خرابېږي او هلیتوزس د خولې بد بوی هم پیدا کوي. نو زما هیله دا ده چې هغه مجرب متخصصین ډاکټر صاحبان چې په دې عرصه کې ښه تخصص او فن لري، هغه ته زموږ هیوادوال مراجعه وکړي، او هغه ډاکټران چې په دې کې فن او توانایي یا خپل تخصص نه لري، نو داسې ډاکټرانو ته باید سړی ورنیسي اصلا. او د دې په څنګ کې ناروغان هم په دې کې ډېر مسؤل دي چې باید هغه حفظ الصحه ډېره مراعات کړي. که چېرته خپل غاښ ډکوي او یا هم پوخ کوي، کراون ورته ږدي، نو په دې وخت کې له هغې نه وروسته باید هغه ډینټل فلوس وکاروي، د دې په وخت کې بروش او ماوت واشونه وکاروي چې په راتلونکي کې د دې په غاښونو کې هغه فوډ انفیکشن منځته رانشي، یعنې غذایي توکي پکې تجمع ونه کړي، بوی او درد پیدا نه کړي، او د دې په څنګ کې غاښونه یې خراب نه شي. نو زه د ډاکټر په ځای باندې دغه زموږ هیوادوال هم ملامت او ګرم کوم. کله چې موږ ورته کار کوو، 3 ورځ یا 5 هفته بعد راغواړو دا 1 میاشت 20 ورځې ځان ورک کړي، بیا را پیدا شي، چې کله درد پیدا شي راشي، له هغې نه وروسته که چېرته کاریس لري، توروالی لري، غاښ سوری وي، بوی کوي، په غم کې نه وي، غاښ مې درد نه لري، اوس یې پرېږده پروا نه کوي، نو دا خو هغه سیستمیکې ناروغۍ لکه تا چې مخ وویلې، د دې په څنګ کې د معدې ناروغۍ، د زړه ناروغۍ، د بډوړو ناروغۍ او د سږو ناروغۍ هم منځته راوړي، حتی عصبي ناروغۍ، د وینې د بندونو التهابات منځته راوړي. راځئ ډاکټر صاحب د موډیم کې راته وښیي چې دغه غاښ په کوم ډول باندې برس کېږي. شیر احمده پام دې وکړه. اقبال صاحب ته وګوره، اول خو دا ډېره مهمه ده چې دغه ډینټل فلوس او یا هم د غاښونو تار وکاروئ، په دې باندې باید غاښونه پاک شي هره ورځ، یوه ورځ بعد یا اونۍ کې 100 ورځې. دا ډېره اړینه ده، زموږ هیوادوال له دې نه هېڅ بالکل کار نه اخلي. د دې په څنګ کې له بده مرغه موږ جب کې دا لري. موږ اقبال صاحب په ډېرو مجلسونو کې ګورې، په هوټلونو کې، مجلسونو کې انجینران، ډاکټران، استادان ټول له دې څخه کار اخلي. دغه خلال دندان یا هغه لرګي او یا د اوسپنې وسایل دي چې دا په غاښونو کې وي، خپله د غاښ د تخریب او د وورۍ د التهاباتو د درد لامل کېږي. څنګه ښکاره شي چې دوی د دا غاښونه خپله تخریبوي اقبال صاحب، دغه باید ونه کاروي زموږ هیوادوال. بلې خو دغه بس شیر احمد چې حلوا مخوري بیا دا راغیستی کوڅه کې ولاړي خلکو تکلیف ورکوي. د دې په څنګ کې اقبال صاحب دغه غاښونه که کله برس کوي، زموږ هیوادوال هیله ده چې په ارایي ډول باندې داسې اقبال صاحب داسې ارایي باید برش نه کړي، باید په دغه شکل جارویي، یعنی د وورۍ نه د غاښو څوکې خواته داسې برس شي او دا رقم. او د دې په څنګ کې دوراني برس یا دایروي هم ګټور ده. د اوکلوزال یا هغه ډوډۍ پې خوري دغه ځایونه داسې دایروي چې دلته داسې مجراګانې او خطونه لري، که نه هغه لري پاتوفیسور لري، دا باید پاک شي او په جارویي دوراني ډېر وکارول شي او ارایي کم. د دې په څنګ کې دا ډېر اړین ده اقبال صاحب، لکه تا چې ویلې، دلته 3 رقم برسونه لرو، سافت برش، میډیم برش او هارد برش. دغه هارد برشونه چې دي ډېر سخت او ډېر کلک دي. که په دې باندې په ارایي ډول باندې موږ غاښونه برس کوو، وورۍ وینې کېږي، التهابي کېږي، غاښونه هم تخریش کېږي، له منځه ځي، خپله غاښونه حساسیت او درد او حساسیت پیدا کوي، هغه بریخ پیدا کوي، نو انسان ورڅخه کړېږي. نو هیله ده چې غاښونه ښه ومینځو، یا په سافت او یا هم په میډیم برش باندې او په جارویي او دایروي شکل باندې ګټور ده. بل موضوع اړینه دا هم ده، کله چې هغه کریم د غاښونو کاروو که نه، دا باید زخته ډېر وانه خلو، دغه نیم اندازه د برش چې واخلو کفایت کوي. خو ځینې والا وایي سم قف یې ونه کړ، خو هغه بیا د په تکلیفوي، وروسته تنفسي سیستم یې بندوي، بیا زر یې توکوي که نه، خوله سمه نه مینځي. خوله باید 2 دقیقې غاښونه باید حد اقل باید 2-3 دقیقې ښودلی، که نه 15 دقیقې ومینځل شي ډېره ښه ده. کور ودان خیر اوسې ډاکټر صاحب.
خیر اوسئ. خیر راغلی. جان جوړ په خیر خیر. تاسو هم دې خوړو نن نوشجان کې وګورئ مننه. څنګه ده. مننه مینه مننه باندې عبید سره ورم. کېدی. مننه. میوان جان تاسو هم نوشجان کوئ. خیر اوسې کور ودان لور و او سپر کلام د وطن مننه کور ودان. محصولات دي تولیدات دي. خیر اوسې میوان جانه سلامت کور د کومه پوښتنه لري ډاکټر صاحب نه ډاکټر صاحب نه خو د خواړو به وخوري بیا پوښتنه وکړم که وخت یې ځکه چې اوس خوړو د وخت خوړو یو صفت وکړه چې لاړ شي ډاکټر صاحب اقبال صاحب دا خو بادرنګ دی چې دا د بدن غوړ نه ډیروي وزن نه ډیروي د پسان کې وینه صفا کوي او وزن کنټرولوي او شفافیت د جلد باندې سره وړي ډار خدای د وینې دوران صحیح کوي او د پسان کې کدو دی دا کدو دومره ښه شی دی چې د ډیابېټ د شکرې د ناروغۍ کنټرول عمل کیږي وزن هم کموي او د بدن لپاره ډیر ګټور دی لکه زموږ ډیری دوستان نه خوښوي بله لکه میوان ډاکټر صاحب لکه کدو ډیر روغ ګټور ډاکټر صاحب غریب خلک یو غونډه ور په دې کدوګاک تیر شو نوشجان کې نو اقبال صاحب سپر کلام ته سره راوخلئ تشکر مننه کور ودان دا د اقبال صاحب نو شجان مشه ډاکټر صاحب کله کله به سره کینو ان شاء الله اسه کوو چې وادوالو ته داسې یو څه ور زده کړو چې هغوی ترې ګټه پورته کړي کور مو ودان چې راغلي خپرول یوه نړۍ مننه سلامت ژوندي اوسئ شیرمه د تا نه مننه ستاسو نه خیر اوسئ ځو تر بیا تاسو په الله سپارو